درمنو هیوادوالو سلامونه او نیک احترامات مو ومنئ. خدای دې وکړي چې ټول د صحت په جامه کې سمبال اوسېږئ. ما وړاندې هم یادونه کړې وه چې زه به داسې یو ویډیو جوړوم چې موږ څنګه کولی شو چې پر فیسبوک باندې خپلې ویډیوګانې فاریو ته جګې کړو یا هره ویډیو زمونږ ډېر زیات لیدونکي ولري. په دې اړه به انشاءالله زه له تاسو سره خبرې کوم. ما څو ورځې وړاندې هم په دغه اړه باندې ویډیو کړې وه، خو ډېرو خلکو ویلي وو چې حتی ستا ویډیو 15 یا شپږ یا زر نفر هم نه ګوري. خو په دې څو ورځو کې ما څو ویډیوګانې کړي دي چې زه به انشاءالله تاسو ته در وښایم. کافي اندازه لیدونکي زما هره ویډیو لري. دا څو ورځې مې مخکې مې 2 3 4 الی 5 ویډیوګانې کړي چې هره ویډیو 2 لکه 3 لکه 3 لکه 50 زره لیدونکي لري او همدغسې خلکو عکس العمل هم پرېښودلی دی. مخکې له دې نه چې په دغه برخه کې زه له تاسو سره وغږېږم، راځم لومړی په دې برخه کې له تاسو سره غږېږم چې تاسو کوښښ دا وکړئ تر هر څه دمخه لومړی تاسې باید د فیسبوک قوانین، هغه قانون یا پالیسي چې فیسبوک لري یا کومه قاعده چې د خپلو کاروونکو لپاره جوړه کړې ده په هغې باندې باید موږ او تاسې لومړی عمل وکړو، ځکه دا زموږ او ستاسو لپاره تر ټولو ضروري او مهمه ده. هغه ویډیوګانې چې حساسیتونه راپاروي، مثلا وینې وي، جنګونه وي، یو بل وهل وي، دغسې ویډیوګانې او دې ته ورته هغه ویډیوګانې چې یو څوک پکې وژل کېږي او ویډیوګانې مثلا ترې کېږي یا وینه پکې وي، نو دغسې ویډیوګانې او تر څنګ یې هغه میوزیکونه یا سندرې چې کاپي رایټ وي کوشش وکړئ چې دا په فیسبوک کې مه کاروئ. په خپلو ویډیوګانو کې په دغه رقم باندې هیڅکله ستاسو ویډیوګانې مخې ته نه ځي. او بل د ویډیوګانو په سر تر ټولو مهمه خبره ټایټل دی. داسې یو ټایټل تاسې باید وکاروئ چې د خلکو فکر جذب کړي. داسې یو ټایټل مه کاروئ چې هغه د فیسبوک د قاعدې او قانون خلاف وي. مثلا هغه نومونه چې حساسیت پارونکي وي، هغه نومونه چې اصلا زموږ او ستاسې ټولنې ته د منلو وړ نه وي، دغسې نومونه باید موږ او تاسې باید په فیسبوک کې ونه کاروو. صحیح ده؟ وروسته له دې نه چې زه په دې باندې وغږېږم چې څنګه ستاسې ویډیوګانې باید ډېر لیدونکي ولري، زه باید لومړی په دې باندې له تاسو سره وغږېږم. کوښښ باید دا وکړي چې ویډیوګانو باید پاکې صفا ویډیوګانې واوسي، کوالټي باید ښه واوسي، لږ تر لږه د 180 ظرفیت نه باید ټیټې ونه اوسېږي. دغسې ویډیوګانې باید تاسې جوړې کړئ. ویډیوګانې باید په ولاړ شکل باندې واوسي چې په ولاړ شکل باندې وکتل شي چې ټولې برخې د ویډیوګانې باید راشي او فیسبوک دپاره باید جوړې واوسي. تاسې باید مخکې له دې نه چې د فیسبوک لپاره دا ویډیوګانې جوړوئ، تاسې باید دا په انشرټ یا په کپ کټ کې لومړی ایډیټ کړئ، د فیسبوک لپاره یې پورټریټ شکل کې جوړ کړئ. بعد له هغې نه تاسو کولی شئ چې مثلا دا ویډیوګانې تاسې پورته کړئ. مخکې له دې نه چې تاسې دا ویډیوګانې پورته کوئ، تاسې باید فیسبوک ته لاړ شئ، د فیسبوک سیټینګ ته لاړ شئ او په سیټینګ کې به په مستقیم ډول باندې تاسې د سیټینګ اینډ پرایوسي ته به لاړ شئ. له هغې نه وروسته پرایوسي چیکاپ کې تاسې وګورئ چې کومه ستونزه یا مشکل خو به زما په دې فیسبوک کې نه وي. بعد له هغې نه ته کولی شي چې مثلا د سیټینګ ته مستقیما راشي او وګوري چې تاسې څنګه کولی شئ چې د خپلو مینوالو پر مخ دغه د خپل فیسبوک مخه خلاصه کړئ. باید سیده همدغسې راشئ، فالوورز ان پبلیک کنټنټ ته به راشئ، دا به اوکې کوئ چې دا مو کلیک کړ. بعد له هغې نه که تاسې دغه ټول پاراګراف کې وګورئ who can follow me یا who can see your followers on your timeline یا who can see the people page and listen you follow یا who can comment on your public post notification او public profile information او دې ته ورته نور دغه معلومات چې دي دا باید تاسې ټول پبلیک کړئ. دغه پاراګراف چې دی دا باید تاسې ټول پبلیک واوسي. وروسته له پبلیک نه به تاسې خپل فالوورز شو کې هغه هم په همدغه کې کېږي. له هغې وروسته بیا تاسې کولی شئ چې مثلا خپلې ویډیوګانې اپلوډ کړئ تر څو ټولو ملګرو دوستانو ته لاړ شي. اول به ستاسې پوسټ باید پبلیک واوسي. ډېرو ملګرو په اوس وخت کې دغه خپل پروفایلونه لاک کړي دي. تر هغې چې ستاسې پروفایل لاک وي ستاسې فیسبوک پوسټونه فاریو ته نه ځي او هېڅوک یې نشي کتلی. وړاندې ما یادونه وکړله چې ویډیوګانو مو باید لنډې او شارټ ویډیوګانې واوسي. تاسو باید هغه اپلوډ کړئ په ولاړ شکل باندې، یعنې په پورټریټ شکل باندې واوسي. دویمه خبره باید ټرینډینګ میوزیک پرې واچوئ چې هغه ټولو ته د پام وړ وي او داسې میوزیک وي چې په ټوله دنیا یا په ټوله نړۍ کې څوک اوري، یا په بله معنا په افغانستان کې د افغانانو لپاره د منلو وړ وي. مثلا پښتو سندرې وي یا
میوزیکونه وي بیکګراوند یا فارسي یا دري سندرې یا میوزیکونه یا بیکګراوند وي دا د خپلې ویډیو لپاره وکاروئ. بل هیشټیګ تر ټولو مهمه خبره، هیشټیګ باید ستاسې د ویډیو اړونده واوسي. مثلا که تاسې داسې یو ویډیو جګوئ چې پورته کوئ پر فیسبوک باندې چې ښاري وي یا په ښار کې تاسې دا د غذاګانو یا د خوراکونو ویډیو جګوئ د هغې اړونده هیشټیګ باید وکاروئ. خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې فیسبوک هله تاسو ته پرمختګ درکوي یا ستاسې فیسبوک ریکمنډ کوي یا پوسټونه مو ریکمنډ کوي چې سیم ویډیوګانې یا یو د یو فکر ویډیوګانې تاسې واچوئ. مثلا که تاسې خیاطي کوئ د خیاطۍ اړونده ویډیوګانې باید ستاسې ووسي. لږ تر لږه د ورځې 3 یا 4 ویډیوګانې باید تاسې د خیاطۍ اړونده واچوئ. بیا د دې ارزونه په یوې هفته کې کیږي یا په اونۍ کې د دې ارزونه کیږي. په اونۍ کې که تاسې هره ورځ مثال د هره ورځ په اوږدو کې تاسې 3 یا 4 ویډیوګانې اپلوډ کوئ نو په اونۍ کې حتما فیسبوک ستاسې د دې ویډیوګانو ارزونه کوي. تاسې باور وکړئ یعنې بیخي مطمئنه شئ چې په ستاسې هره ویډیو کې هرو 10 ویډیوګانو کې 3 ویډیوګانې فاریو ته ځي او ډېر لیدونکي ګوري تر څو له همدې ادرسه بیا په خیر سره همدغسې ستا فیسبوک پرمختګ کوي او بالاخره هغه څه مقصد او اهداف چې ته لري تر هغې رسېدلی شي. صحیح. بله خبره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې فیسبوک دی باید خلاص یا اوپن واوسي، کمنټونه دی باید خلاص واوسي، د فیسبوک هغه پرایویسي چې دا هغه باید پبلیک واوسي، بیا انشاءالله ستاسې پوسټونه مخې ته تللی شي. اوس بله خبره دا ده چې د ریکمنډیشن اکټیف تر ټولو مهمه ده چې ستاسې باید اکټیف واوسي. تاسې باید په فیسبوک کې هیڅ کومه تېروتنه نه وي کړې، کوم قانون مو باید د فیسبوک هیڅ کله تر پښو لاندې نه وي کړی. زه اوس تاسو ته دا د ریکمنډیشن اکټیف ښایم که زه هم تاسې ښه ځیر شئ وګورئ زما د فیسبوک کې زما اوس هم پروفایل ریسټریکټ دی خو بیا هم زما پوسټونه فاریو ته ځي. ولې ځي؟ د دې لپاره چې زه سیم کنټنټ یا هغه ویډیوګانې چې د طبیعت اړونده دي په ښار کې دي که مثلا د افغانستان په هره کناره کې ما ویډیوګانې کړي دي زه هغه اپلوډ کوم. ما لږ تر لږه د 50 نه هم زیاتې ویډیوګانې اپلوډ کړي دي. همدا علت ده چې فیسبوک زما ویډیوګانې فاریو ته پورته کوي یا ډېر لیدونکي په دې کې لري. زما پروفایل وګوره، ریکمنډیشن چې دی دا مثلا اټ ریسک دی یعنی په خطر کې دی. معنا دا چې ما له دې وړاندې هم هغه تېروتنې کړي دي چې د فیسبوک قانون خلاف دي یا کمیونټي سټنډرډ خلاف هغه کوم پوسټونه چې ما کړي دي نو هغه ما یو څه ډیلیټ کړي هم دي یا هغه میوزیکونه چې کاپی رایټ ما له وړاندې په دې خپل ویډیو کې سیف کړي دي بعد له هغې نه مې اپلوډ کړي دي. کوښښ وکړئ چې کله هم تاسې ویډیوګانې پر خپل فیسبوک باندې اپلوډ کوئ تاسې باید د فیسبوک له میوزیکونو څخه انتخاب کړئ. چې کله تاسې ویډیو ته لاړئ ویډیو مې کلیک کړله، ویډیو مو مثلا د فیسبوک پوسټ ته پورته کړله، په همدې باندې به تاسې کلیک وکړئ. په کلیک کې وګورئ ایډیټ ویډیو راځي، په همدغه ایډیټ ویډیو باندې به کلیک وکړئ، مستقیما به لاړ شئ سندرو ته یا میوزیک ته چې کوم میوزیک تاسې د خپل د دې ویډیو اړوند انتخابوئ هغې کې به سرچ کړئ. انشاءالله حتمي او ضروري هغه میوزیک یا هغه بیکګراوند یا هغه ترانه یا هغه نظم یا هغه تلاوت چې تاسې غواړئ پر خپل ویډیو باندې ثبت کړئ په همدغه کلیک باندې همالته سرچ وکړئ هماغه تلاوت درته راځي هغه به قبول کړي. تر ټولو مهمه خبره د دې تمنایل ده چې تاسې باید جوړ کړئ یا کور فوټو چې ورته وایي. بیا به په دې کور ایډیټ کور ته به لاړ شئ، په همدغه باندې به کلیک وکړئ، دغه ویډیو کې وګورئ چې کوم عکس یا کومه برخه ډیره جذابه ده، په هماغه باندې به کلیک وکړئ چې کله هم دغه ویډیو ستاسو مینوالو ته ځي یا هیوادوالو ته ځي په هماغه عکس باندې چې هغه عکس کلیک کوي په مستقیم ډول باندې ستاسې ویډیو ورته راځي او بیا به پلی کېږي او ترې خوند به اخلي، ګوري به یې، ننداره به یې کوي. خو تر ټولو مهمه خبره ما تاته ویل چې سیم کنټنټ دی یعنې د یو فکر ویډیوګانې دي چې باید تاسې واچوئ. مننه.